یو خبره کومه اخیره مونږ څه کړي دي مونږ څه کړي دي 83 کاله د پاکستان شریف شو سو 83 کاله په 83 کاله کې هر حکومت هر محکمې ته پند ورکړي ایگریکلچر ته زراعت ته انجینئرنگ تا تعلیم تا بلدیاتو محکمه تا هر محکمه تا هر وزیر بے انتہا پندونه ورکړلی د دې 83 کاله حکومتونو باوجود چې پندونه ملاو دي ننوم زمارو ته د ډاکټرۍ د لپاره خوار افغانستان ته تللی دا حق ماته حاصل لې چې زه واما چې تا پاکستان ته څه ورکړل ته خو نن د انجینرۍ دپاره جرمني ته ځې ته خو نن د میډیکل دپاره چاینا ته ځې تا خو نن د پیسو د شمار دپاره یو سړی د امریکې نه راوغوښتو چې دا د پیسو په شمار پوهیږي هغه هم د پسې مولا ناپاسېدل هغه شمار کتاب یې نه خطا کړو زه د کالج سړی ما 14 پاس کړی ما وفاق المدارس کې امتحان ورکړی ما پشپک کاله کالج دننه کتلی زه تاسو ته یوازې خبرې نه کوم زه وکیلانو ته خبرې کوم زه انجینرانو ته خبرې کوم زه د خپلې علاقې تمام پولیسو ته خبرې کوم د هغوی خمی ورته ښیم زه ځکه تاسو ته نن سپینه خبره کوم په 83 کاله کې ما ته ووایه چې ته د پاکستان داسې څیز ما ته وښایې چې په هغې لیکلي میډ ان پاکستان او دا اورینډل میډ ان پاکستان جوړ کړي الټا ما ته پیغور راکوي تاسو څه وکړل ما خو د سکول نه ما خو د کالج نه هلکه راوښکو حفظ مې پرې وکړو علم مې پرې وکړو ستا په سکول کې مې استازو لګاو تا ته اوس انجینري ښیي ما خو حافظ قرآن پیدا کو چې ډاکټر دی ما خو حافظ قرآن پیدا کو چې انجینیر دی ما خو حافظ قرآن پیدا کو چې ستا د ملک په سیاست کې دغه عمل دخل په 83 کاله کې تاسو په پاکستان کې څه چل کړی دی یو شی ما ته وښایي چې تاسو په پاکستان کې کړی وي نن هم د ډیګرو دپاره تاسو بار ملک ته ځئ مونږ څه کړي دي زمونږ دپاره بلډینګ نشته زمونږ دپاره ټرانسپورټ نشته زمونږ دپاره د مرمت پیسې نشته زمونږ دپاره تنخواګانې نشته شته دی که نشته ولې نشته دروغ ولې وایي 10,000 روپۍ درکوي تاله به یې درکوي نه نو ته به امام نه د سر نه ما مولان ولیدل او خدای پاکه مې ځان ته دیوبندیان وایي ته به د دیوبند نوم اخلي ته به د جمعې په ورځ باندې ایسي ته ناستې ایسي به د نوکر سره لاړ شي د جمعې منځله دا مولان به د جمعې فرض لمونځ پرېږدي 10,000 روپو د لیست جوړولو دپاره مولانو فرض لمونځونه پرېښي ته به ځان ته وایي زه ملا یم ملا خو هغه دی چې نن تاریخه پورې د هغه په لمن داغ نشته مونږ خو د هغه سړي شاګردان یو مونږ د حسین احمد مدني شاګردان یو مونږ د شیخ الهند شاګردان یو د لوږې نه به مړه شو مونږ به د سرکار تنخوا وانلو تاسو به پسې ځئ مولانو قسم په خدای په ما پسې منت لرغلی ما عزت زر پیرې لعنت وم په داسې پیسو ما ته دننه دا خلک معلوم دی په 83 کاله کې مونږ څه وکړل په 83 کاله کې د نن نه شپږ کاله مخکې په 2014 کې په ریاض کې سعودي 15 ملکونه راغونډ کړل وی قرآن به څو ښکلی وایي 15 ملکونو کې د سوات یو طالب علم د 15 ملکونو نه د قرآن مقابله وګټله پکار داوا چې زما د ملک صدر زما د ملک وزیر اعظم زما د ملک آرمی چیف په ایرپورټ کې ورته ولاړ وی استقبال ورته کړی وی بیا آرمی چیف ویلی وی چې زه دې په خپل هلیکاپټر کې سوات ته وړم صدر ویلی وی دا اعزاز زه حاصلوم وزیر اعظم ویلی وی دا اعزاز زه حاصلوم نه 25 ستمبر باندې
پاکستان کې چې چا مقابله ګټلې وي په رسۍ راخکو کې په ښه ګډېدو کې په ښه منډو کې په ښه ډمتوب کې په ښه ډزو کې هغه له په صدر هاوس کې انعام ورکوي. دا د سواد بچی په انتظارو چې ما ته به هم ټلیفون میلاو شي صدر صاحب د طرف نه ډي پي او ډي سی او به راته و چې ستا کار راغلی دی چا سره به ځي په کوم ګاډي کې به ځي په ځای د دې چې انعام یې وله ورکړی وي یو سړی یې پسې ولېږو د پیو په بوتل کې وله د زخر ورکړل. او پاکستانیانو زمونږ ستاسو انعام نه دی پکار بأي ذنب قتلت ما ولي وجني ما خو په شپېتو ملکونو کې ستا نوم اوچت کو د 2014 نه وروستو په 2018 کې په شارجه کې مقابله وشوه چې ښکلی اذان به څوک کوي. ستاسو په ګاونډ کې د بابوزو یو طالب علم د 28 ملکونو د اذان مقابله وکړه. پکار دا و چې هغه ته اعزاز ملاو شوی وي نن د هغه نوم تاسو ته نه دی معلوم. په 2020 کې بیا په شپېتو ملکونو مقابله وکړه بیا د بنیر د سلارزو ستاسو سره په ګاونډ د یو 8 کالو ماشوم د شپېتو ملکونو نه مقابله وګټله. ما ته قرآن میلاو دی ما ته مدرسه میلاو ده ما ته جماعت میلاو دی ما څه کړي دي ستاسو د پلی خلکو پخوا به د پتوې دپاره اکوړي ته تللی پخوا به د پتوې دپاره پېښور ته تللی اوس د پتوې دپاره په خپل پلی کې ستاسو مفتي موجود دی. موږ په 80 کاله کې څه وکړل په 83 کاله کې موږ د حافظان درکړل په جماعتونو کې د حافظانو ځای نشته په کورونو کې حافظان ختمونه کوي. موږ د مفتیان درکړل موږ د میراثو ماهران درکړل موږ د طلاقو ماهران درکړل چې موږ ته څه شي اواله په بې سرو سامانۍ کې موږ خو د هغه درکړل تاسو ته چې ستا حواله دي تاسو موږ ته څه راکړل. زه ستاسو د دې ذمه دار سټیج نه هغه خلکو ته پیغام ورکوم راځه ما سره کښېنه ما یو نوشته کې تقریر کوم تاسو په ریاضۍ پوهېږئ پای کې د ریاضۍ ماهران ناسو او جی زه د پلانې د ریاضۍ سبجیکټ والی دی ما ورته وی مې 3 څه ته وایي تاسو نه تپوس کوم 3 څه ته وایي 3 وته 4 څه ته وایي 4 وته مې داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې مې پردی بوجې ته شا ولګي ته به وایي چې زه سبق وایم لیک کاپړه سړی دی دا چې په 3 ونه پوهېږي دا لیک کاپړه دی. ریاضي خو مونږ ویلی ده په مدرسو کې مونږ ته زمونږ استادانو ویل چې عدد معلوموي نو څنګه به یې معلوموي 3 چې معلوموي نو څنګه به یې معلوموي د هغې عدد چې کوم ته معلوموي د هغې نه مخکې د هغې نه وروستو عدد راواله او جمع یې کا د 3 نه مخکې څو دي 2 د 3 نه وروستو څو دي 4 او 2 څو شو 6 تقسیم 2 3 شو کنه د 9 نه مخکې څو دي 8 وروستو دي څه دي 10 او 8 تقسیم 2 9 شو کنه په حساب دی پوهېږي کوم پوهېږو خو موږ سره پیسې نشته چې وشمارو تاسو سره پیسې دي چې شمارئ ګناه صرف دغه دی. او زما عزیزانو موږ مدرسو کې څه کوو موږ مدرسو کې دا کوو خو زما د حکومت نه ګیله نشته زما د پلی د خلکو نه ګیله ده او دا ګیله به مې حق وي چې زه ستا بچې ته سبق وایم زما په مدرسه کې د پی ټي آی ماشوم سبق وایي زما په مدرسه کې د جماعت اسلامي ماشوم سبق وایي زما په مدرسه کې د نشر پارټۍ د مسلم لیگ بچې سبق وایي. ما یو ورځ ورته دا نه دي ویلي زم مولا یم زم فیسبوک کوم زما سره هم خلک ډېر دی ما ته هم پته لګي زه هم زوم کولی شم زه هم دغه ایډي کتی شم چې پلانې سړی دی ګوره په ملانو پسې کنځلې وکړي زما د مشر پټکې رالی او سپي ته یې اچوي خر ته یې اچوي او وایي په دې ملا پسې 1000 پیرې لعنت وکړي نو که دا پاڼه زما مخې ته راشي او ما ته پته ولګي چې د ده بچي ته زه سبق وایم او دی په ما پسې کنځلې کوي دا کنځلې ته په عبدالرحمن ته نشي کولی ته ورته رسېدی نشي کنې غاښونه به دې په خوله کې نه وي
دغه خدا سي مداحین دي دا کنځلې په حقیقت کې ته ماته کوي کوم سړی چې تا ته سبق وایي ستا بچو ته سبق وایي زما ګیله ستاسو نه ده کو زمونږ په معاشره کې زمونږ مولان چرته سپینې جامې واغوندي دا خلک به دې حجرو کې څه وایي وګوره ورته که نه مولانو سره سوګاډېټ کوي ټوله مدرسه یې وخوړه تاسو وایئ که نه وایئ وایه که نه وایه ما ته پته ده ټوله مدرسه یې وخوړه تاسو په علماو پسې خبرې کوئ ستاسو په دې مدرسه کې د ماشومانو د سبق وایي فیس اخلي تاسو فیس اخلئ وته خدای نیک 100 روپۍ دا خلک دې خوار کو دا د څه کوي دا خلک به څه کوي 100 روپۍ دې ته علي مفتي صاحب 100 روپۍ علي مولانو مو په پیسو سبق کوي یا خدای توبه زما دې په دې جمعات قسم وي چې میاشت پوره شي او ستاسو ماشوم کور ته درشي بابا پیس راکا یو خو دې مفتي صاحب دې پیسو ستړي بیا میاشت پوره شوه وایې که نه وایې ما ته پته ده تاسو به په دې باندې د خدای نه جنت غواړئ جنت الفردوس مولانو سره تعاون نه کوئ او ما ته به خدای جنت الفردوس راکړي